سلام دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ سیمپل پاست ټینس زده کوو او زه به تاسو ته دا زمانه په یوه ډېره اسانه طریقې سره در وښیم. نو له ما سره په دې ویډیو کې تر اخره واوسئ چې په مطلب یې پوه شئ. دوستانو د سیمپل پاست ټینس زده کولو لپاره لومړی باید تاسو په دې ځان پوه کړئ چې دا موږ په کوم وخت کې استعمالوو. صحیح دی؟ نو سیمپل پاست ټینس دوستانو دا استعمالیږي د تیر وخت لپاره، کله چې موږ یو کار کړی وي په تیر وخت کې. صحیح ده؟ د مثال په ډول لکه ما کرکټ وکړ، ما ډوډۍ وخوړله، زه سکول ته لاړم. نو دا قسمه جملې دوستانو چې موږ یو کار کړی وي د هغه لپاره بیا دا قسمه جملې بیا موږ سیمپل پاست ټینس کې جوړوو. صحیح دوستانو؟ نو د دې زمانې د زده کولو لپاره لومړی باید تاسو د دې زمانې هیلپینګ ورب زده کړئ دوستانو. صحیح ده؟ د دې زمانې هیلپینګ ورب یعنې کومکي فعل چې ده دوستانو هغه ډیډ دی. ډیډ دا د دې زمانې کومکي فعل دی او ډېر دوستانو استعمالیږي له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي. صحیح ده؟ له I, he, she, it, singular noun, you, we, they, plural noun له ټولو سره دوستانو موږ ډېر استعمالو. صحیح دی؟ د دې نه بعد راځو دوستانو د فعل حالات form of the verb چې په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالات استعمالو. صحیح دی؟ نو په دې زمانه کې دوستانو تاسو وګورئ چې go دا یو فعل دی دوستانو. نو دا د فعل لومړی حالت دی او د go دوم حالت چې ده هغه went ده، دریم حالت gone ده gone او څلورم حالت going ده. نو دا یو فعل دی او دا څلور حالات دي. صحیح ده؟ نو په دې زمانه کې یو موږ د فعل دویم حالت استعمالو. صحیح ده؟ دا باید تاسو په یاد ولرئ چې په یوه زمانه کې د فعل کوم یو حالت استعمالیږي. لومړی استعمالیږي، که دوم استعمالیږي، که دریم استعمالیږي او که څلورم استعمالیږي. نو دا باید تاسو په ذهن کې ونیسئ. صحیح دی؟ چې په یوه زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو. نو په دې زمانه کې موږ د فعل دویم حالت استعمالو. صحیح دی؟ راځو پازیټیو سټرکچر ته راځو دوستانو چې په دې کې اوس موږ جملې څنګه جوړوو. لومړی به راسو دې سټرکچر ته دوستانو. دا دې سټرکچر دی. صحیح دی؟ لومړی به موږ سبجیکټ استعمالو، بیا له دې نه به سیکنډ فارم استعمالو، مطلب د فعل به دویم حالت استعمالو او ورپسې به آبجیکټ استعمالو. صحیح دی؟ نو سبجیکټ نه موږ دوستانو راخلو د مثال په ډول he went to school. he went to school دې خو مطلب دا دوستانو چې هغه ښوونځي ته لاړ. ګورو دوستانو هغه ښوونځي ته لاړ. دلته he وګورئ، دا he دلته موږ سره سبجیکټ دی. went دلته موږ سره د فعل دویم حالت دی. صحیح دی؟ دا د go دویم حالت دی went. او school دلته موږ سره آبجیکټ دی. school موږ سره آبجیکټ دی. او دلته دوستان دا ټو د پریپوزیشن نه ده، په راتلونکو ویډیوګانو کې دا موږ بیا زده کوو. صحیح دی؟ نو دا دوستان وګورئ موږ یوه جمله جوړه کړه. صحیح ده؟ له دې سټرکچر نه موږ یوه جمله جوړه کړه ده. نو دې مطلب دی چې هغه ښوونځي ته لاړ. he went to school. یو بل مثال ته وګورئ. یو بل مثال ته راځو we ate the mango. we ate the mango دې مطلب دی موږ ام وخوړ. موږ ام وخوړ په تېره زمانه موږ ته ښیي. صحیح ده؟ چې موږ ام وخوړ. نو دلته دغه وی موږ سره سبجیکټ ده او ایټ دا موږ سره د فعل دویم حالت دی. ایټ د ایټ دوم حالت څه شی ده؟ ایټ ده. صحیح ده؟ ایټ مطلب خوړل. او دلته موږ سره آبجیکټ چې ده هغه دی مینګو. صحیح دی؟ نو بل مثال دلته موږ سره بل مثال دی I played football yesterday. I played football yesterday. دې مطلب دی دوستانو ما پرون فوټبال وکړ. ما پرون فوټبال وکړ. نو دلته موږ سره I سبجیکټ دی. played دا د فعل دویم حالت دی. د play دویم حالت څه شی دی؟ played دی. نو په دې زمانه کې موږ د فعل دویم حالت استعمالو. صحیح دی؟ او فوټبال دلته موږ سره آبجیکټ دی فوټبال. او دا yesterday دوستانو دلته دا د دې زمانې ټایم ایکسپریشن دی. صحیح ده؟ yesterday the day before yesterday او last month last year دا ټول د دې زمانې ټایم ایکسپریشنز دي. نو هغه به تاسو انشاءالله معلومې. صحیح ده؟ نو ګورو دوستانو موږ دلته یو بله جمله هم جوړه کړه چې I played football. دې مطلب دی چې ما پرون فوټبال وکړ. اوس راځو دوستانو نیګیټیو سټرکچر ته چې په دې کې موږ نیګیټیو جملې څنګه جوړو، منفي جملې. صحیح دی؟ دا دې سټرکچر دی دوستانو چې هغه د سبجیکټ پلس did not پلس فرست فارم پلس آبجیکټ. صحیح دی؟ نو دلته موږ سره یو جمله ده دوستانو he did not go to school. he did not go to school دې مطلب دی چې هغه ښوونځي ته نه لاړ. هغه ښوونځي ته نه لاړ. نو دلته وګورئ دوستانو د سبجیکټ نه موږ he راخلو او did دوستانو دا موږ وویلې چې
له منفي جملو سره او له سوالیه جملو سره دوستانو موږ ډډ استعمالو. صحیح دی؟ او په مثبت جمله کې موږ بیا ډډ نه استعمالو. دا باید تاسو په یاد ولرئ چې په منفي او سوالیه جمله کې موږ ډډ استعمالو، خو په مثبت جمله کې موږ ډډ نه استعمالو. صحیح دی؟ او چې کله هم تاسو دوستانو ډډ استعمال کړئ، ډډ که هغه په نیګیټیو کې وي او که په کوېسچن کې وي، نو تاسو بیا له هغه نه بعد به څه د فعل لومړی حالت استعمالوئ، دویم حالت بیا نه استعمالوئ. صحیح دی؟ نو دلته اوس موږ وګورئ ګو راغلی، نو ګو دلته د فعل لومړی حالت سو. موږ خو دا ویلې ول که نه چې موږ په سمپل پاست ټنس کې د فعل دویم حالت استعمالو، خو دلته دوستانو منفي جمله راغله، موږ ډېر استعمال کو، نو له ډېر نه وروسته بیا د فعل دویم حالت نه استعمالیږي، بیا له هغه نه بعد د فعل موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح دی؟ چې کله ډېر راغی نو بیا د موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. او دلته موږ سره سکول object سو. صحیح دی؟ یو بل مثال ته راځو دوستانو منفي ته. they did not speak English. they did not speak English. دې مطلب دی چې دوی انګلیسي ونه ویلې، دوی انګلیسي ونه ویلې. نو دلته موږ سره سبجیکټ سو. did not موږ سره په دې د منفي جوړولو لپاره موږ did not استعمالو، او له did not نه وروسته بیا موږ سره د فعل لومړی حالت استعمالو چې هغه speak دی، او انګلیش له موږ سره object سو. صحیح سو دوستانو؟ یو بل مثال ته راځو دوستانو. she did not meet her sister. she did not meet her sister. دې مطلب دی چې هغې له خپلې خور سره ملاقات ونه کړ، هغې له خپلې خور سره ملاقات ونه کړ. she دلته موږ سره سبجیکټ ته او did not بیا استعمالو په منفي جمله کې، او ورپسې meet دلته د فعل لومړی حالت سو، او sister دلته موږ سره object سو. صحیح سو؟ نو هر مطلب دی د هغې لخپلی، مطلب هر معنی لخپلی خور سره. صحیح ده؟ اوس راځو دوستانو کوېسچن سټرکچر ته راځو. دا موږ سره کوېسچن سټرکچر سو چې اول لومړی موږ ډډ استعمالو، ورپسې به سبجیکټ استعمالو، بیا ورپسې فرست فارم استعمالو، د فعل لومړی حالت به استعمالو، او ورپسې به object استعمالو. صحیح دی؟ نو مثال ته راځو چې did he meet Dr. Daud. did he meet Dr. Daud. آیا هغه له ډاکټر داود سره ملاقات وکړ؟ آیا هغه له ډاکټر داود سره ملاقات وکړ؟ نو دلته موږ سره ډېر دا راغی، او دا دوستانو ګورئ دې سټرکچر دی. صحیح دی؟ سټرکچر مطابق به تاسو دلته جملې جوړوئ، او سبجیکټ له موږ سره هی ده، او فرست فارم ته موږ سره میټ دی، او object موږ سره ډاکټر داود دی. صحیح سو؟ نو داسې کوشش وکړئ چې لومړی ډډ استعمال کړئ، ورپسې سبجیکټ، بیا فرست فارم، بیا object. یو بل مثال ته راځو دوستانو. did we write the homework. did we write the homework. دې مطلب دی چې آیا موږ کورنۍ وظیفه ولیکله، آیا موږ کورنۍ وظیفه ولیکله. نو که دې ته موږ جواب ورکوو، نو څنګه جواب ورکوو دوستانو؟ دې ته موږ جواب ورکوو چې yes I did. که چېرته لیکلی وي نو ته ورته ویلی شي چې yes I did، او که نه وي دې لیکلی نو بیا ته ورته ویلی شي چې no I did not. no I did not. بس دلته موږ سره ډېر راغی، بیا وي موږ سره سبجیکټ راټ موږ سره فرست فارم د فعل، او هومورک له موږ سره object سو. صحیح دوستانو؟ او تاسو باید دوستانو کوشش وکړئ چې د فعل لومړی، چې د فعل دویم او دریم حالت زده کړئ. صحیح دی؟ څلورم حالت خو اسان ځکه چې هغه سره ing فارم راځي، هر یو سره ing راځي. صحیح ده؟ نو تاسو کوشش وکړئ چې د فعل دویم او دریم حالت ضروري زده کړئ. که تاسو غواړئ چې انګلیسي ووایه او سپیکینګ وکړئ، کنورسیشن وکړئ په انګلیسي کې، نو بیا تاسو ډېر ضروري ده چې تاسو زمانې زده کړئ، او زمانو سره سره د فعل لومړی، دویم، دریم حالت زده کړئ. صحیح دی؟ د هغه لپاره هم زه دوستانو یو ویډیو تاسو لپاره جوړه کړم. صحیح ده؟ چې د فعل دویم او دریم حالت څنګه موږ زده کولی شو، او کوم یو دی چې موږ باید هغه زده کړو. صحیح دی؟